بی هولسیل کې چې مین مسله موږ ته راځي کوم ایشو راځي هغه برانډ اپروول ده. موږ ته چې کومه غټه مسله ده صرف د برانډ اپروول ده. موږ ته چې کومه غټه مسله راځي هغه برانډ اپروول ده. دا څه نوې خبره نه ده بلکې دا یو عام مسله ده. ځکه په بی هولسیل کې چې د ټول نه کومه غټه مسله ده او د ټول نه کوم غټ چیلنج دی هغه د برانډ اپروول دی. زما د اندازې مطابق په دې بزنس ماډل کې په هر 100 کسانو کې 95% کسان فیل کیږي او د هغې چې کومه مین وجه ده هغه صرف او صرف برانډ اپروول ده. خو تاسو ته د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې موږ تاسو لپاره د برانډ اپروول یو داسې کمپلیټ کورس ډیزاین کړی دی. که چېرته دغه کورس تاسو سټپ بای سټپ فالو کړئ نو تاسو ته چې د برانډ اپروول کومه دا مسله ده دا به بالکل د جړ نه ختمه شي او انشاءالله تاسو سره به یو داسې سکل راشي تاسو به د دې سکل نه هره میاشت $200-300 ښه په اسانه سره ګټلی شئ. نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو راځئ چې موږ خپل کلاس سټارټ کړو. ښه د ټول نه مخکې زه تاسو ته روډ میپ ښیم یعنې زه تاسو ته هغه نقشه ښیم د کوم په ترو باندې به چې موږ د خپل ځان دپاره یو ویننګ برانډ فایند کوو. که چېرته تاسو دې نقشې ته په غور سره وګورئ په دې نقشه کې موږ سره هغه ډایرکشن دي. که چېرته موږ دغه ډایرکشن په صحیح طریقې سره فالو کړل نو موږ بیا د ځان دپاره یو ویننګ برانډ فایند کولی شو. په دې کې به اول موږ په کیپا باندې کار کوو یعنې اول به موږ د کیپا په ترو باندې د ځان دپاره یو ویننګ برانډ فایند کوو. اوس به تاسو کې ډېر داسې کسان وي چې کله هغوی دغه نقشه لیدلی وي نو هغوی به دا وایي چې دا خو مطلب زاړه ټریکس دي او د دې خو موږ ته آلریډي پته وه. خو زه به داسې ووایم چې د افسوس خبره دا ده چې دلته تاسو په صحیح ډایرکشن باندې روان نه یې. لکه مثال زه تاسو ته وایم چې دغه ډایرکشن دي تاسو دا فالو کوئ او تاسو ته په چیلنج سره برانډ اپروول میلاویږي او بل طرف ته تاسو وایي چې په دې ډایرکشن باندې خو موږ آلریډي کار کړی دی او د دې باره کې موږ ته پته ده خو بیا موږ ته ریزلټ نه دی میلاو شوی. نو بیا دا څنګه خبره ده چې ما ته ریزلټ میلاویږي او تاسو ته ریزلټ نه میلاویږي؟ اخر دا څه وجه کیدلی شي؟ آیا دا برانډ زما رشته دار دی یا زما رور دی چې ما ته اپروول راکوي او تاسو ته اپروول نه درکوي؟ خو د دې نه دا ثابته شوه چې تاسو په غلط ډایرکشن باندې روان یې او اوسه پورې چې تاسو کار کوو بالکل زه به داسې ویم چې هغه تاسو فضول کار کوو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته څه جادو نه ښیم چې تاسو به په برانډ باندې چوف وکئ او هغه به تاسو ته اپروول درکړي بلکې همدغه زاړه ټریکس دي همدغه زړې طریقې دي چې په دې باندې به زه کار کوم. خو زه به تاسو ته ستاسو غلطۍ په ګوته کوم چې آیا تاسو په کوم ځای کې داسې غلطۍ کوئ چې د هغې په وجه باندې ستاسو ټول محنت ضایع کیږي. اکثر موږ سره داسې کیږي مطلب موږ محنت ډیر زیات کوو خو موږ چې کوم محنت کوو موږ خپله انرژي په غلط ځای کې ضایع کوو. موږ لګاتار محنت کوو شپه ورځ ناست یو محنت کوو خو زموږ طریقه کار چې وي صحیح نه وي او اکثر موږ سره داسې کیږي چې زموږ کار ښه صحیح وي موږ ښه په صحیح طریقې سره کار کوو خو د یو معمولي غلطۍ د وجې نه زموږ ټول محنت ضایع شي. په دې کورس کې به زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو په کوم ځای کې داسې غلطۍ کوو چې د هغې په وجه باندې به تاسو ته برانډ اپروول نه میلاوېدو یعنې ستاسو چې کوم ګول او هغې ته به تاسو نه رسېدلی. دا یوازې ستاسو مثلا نه ده په سټارټ کې ما سره خپل همداسې شوي دي تقریبا 6 میاشتې ما کار کړی دی او ما ته د هغې هیڅ ریزلټ نه دی میلاو شوی. د هغې مین وجه دا وه چې ما ته صحیح ډایرکشن نه و معلوم. د هغې مین وجه دا وه چې ما ته صحیح ډایرکشن نه و معلوم. بس صرف به مې کاپي پیسټ کوو چا به چې راته څه وویل هغه به مې فالو کوو د خپل عقل او د خپل سوچ نه مې کار نه اخیستلو. بیا د دې نتیجه راوه چې 6 میاشتې ما سې فضول خپل وخت ضایع کړی و او انشاءالله دا خبره زه تاسو ته په ګارنټۍ سره کوم چې د دې کورس د کولو نه بعد به تاسو ته برانډ اپروول ضرور میلاویږي او هغه بیا داسې برانډ وي چې هغې سره به ویننګ پروډکټس وي. دا داسې کورس دی که چېرته تاسو دا په غور سره ولیدو او ما چې تاسو ته کوم ډایرکشن ښودلی او تاسو هغه په صحیح طریقې سره فالو کوئ نو بیا هم زه تاسو ته دا خبره په ګارنټۍ سره کوم چې د دې کورس نه بیا تاسو هره میاشت $200 یا $300 ښه په اسانه سره ګټلی شئ. ښه اوس موږ راځو خپلې نقشې طرف ته. دا هغه نقشه ده چې دا به موږ برانډ اپروول ته رسوي. ښه لومبی به انشاءالله موږ په دې کورس کې په کیپا باندې کار کوو یعنې موږ به د کیپا په ترو باندې برانډ فایند کوو. ښه دغه رنګې بل میتھډ به وي موږ سره سپای میتھډ یعنې موږ به د جاسوسۍ په ترو باندې برانډ فایند کوو. دغه رنګې بیا به موږ د چیټ جی پی ټي په ترو باندې د ځان لپاره یو ویننګ برانډ فایند کوو. ښه د دې نه بعد بل ټریک دی موږ سره سمارټ سکاوټ یعنې بیا به موږ د سمارټ سکاوټ په ترو باندې برانډ فایند کوو. دغه رنګ بیا موږ برانډ ته ایمیل کوو او د هغې نه بعد به بیا موږ برانډ ته کال کوو او انشاءالله د دې هر څه نه بعد به بیا موږ ته په اخره کې ریزلټ میلاویږي. خو موږ چې را کومه نقشه جوړه کړې ده زه تاسو ته د دې مثال درکوم. د دې مثال موږ سره داسې دی اکثر به تاسو فلم یا کارټون لیدلی وي په هغې کې څه داسې یو میشن وي لکه مثال څه کسان وي او هغوی یو خزانې پسې ګرځي خو د هغې پیدا کول بیا ډېر زیات سخت وي
لکه مثال د دې خزانې د پیدا کولو لپاره هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. لکه په دې فلم یا کارټون کې چې کله دا کسان خزانه پیدا کوي نو خزانې ته د رسیدلو نه مخکې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. لکه هغوی ته کله مخې ته ځنګلونه راځي چې په هغې کې خطرناک ځناور وي، کله هغوی په خطرناک سیندونو او سمندرونو باندې اوړي، کله هغوی د اور سره مخ کیږي، مطلب هغوی د مختلف مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د دې برانډ اپروول مثال هم د دغه خزانې رنګ دی. مطلب موږ د مختلف حالات راځي چې هغې به موږ مقابله کوو. په دې کې چې موږ سره د ټول نه کوم غټ چیلنج دی هغه صبر دی. کله چې موږ کې صبر وو نو ان شاء الله په دې بزنس کې بیا موږ مخکې تللی شو. نو امید ساتم ما چې تاسو ته کوم سمپل یو څو خبرې وکړي په دې باندې به ستاسو ذهن ډېر په ښکلي طریقې سره رسېدلی وي. همون چې د برانډ اپروول کومه دا نقشه جوړه کړې ده د دې مطابق به موږ سٹارټ د کی پانه اخلو. دغه رنګ بیا به موږ د سمارټ سکاوټ په ترو باندې برانډ فایند کوو. دغه رنګ بیا موږ سره سپای میتھډ دی، چیټ جی پی ټی دی، پروفیشنل کال دی او پروفیشنل ایمیل دی. دا ټول هغه یوزفل میتھډز دي د کوم په ترو باندې بچي موږ د خپل ځان لپاره یو وینینګ برانډ فایند کوو. نو موږ لومبه سٹارټ اخلو د کی پانه، یعنی موږ به د کی په ترو باندې یو وینینګ برانډ څنګه فایند کوو. زه به خپله کیپا اوپن کم. اوس چې زه تاسو ته کومه طریقه ښایم ډېر داسې کسان به اوس وایي چې د دې باره کې خو موږ ته آلریډي پته ده. نو دا خبره بالکل صحیح ده. نو دلته بیا دا سوال ولې پیدا کیږي چې ما ته په دې میتھډز باندې اپروول میلاویږي او تاسو ته نه میلاویږي. نو موږ سره د دې جواب دا دی چې موږ ته کوم ډایرکشن میلاو شوی دی دغه ډایرکشن بالکل صحیح دی. مطلب تاسو ته چې کوم طریقه کار ښودلی شوی دی دغه طریقه کار او دغه ډایرکشن بالکل صحیح دی. خو مسله مونږ کې دا ده چې هغه ډایرکشن او هغه طریقه کار مونږ په صحیح طریقې سره نه استعمالو. زما خبرې مطلب دا دی چې کله مونږ ته یو ټیچر او یو منټور یو ډایرکشن وښیي نو صحیح ده هغه مونږ ته یو صحیح ډایرکشن وښودلو، خو بیا مونږ ته الله پاک خپل ذهن راکړی دی. نو مونږ به کوشش کوو چې زموږ منټور مونږ ته کوم ډایرکشن وښودو او مطلب مونږ ته کومه لار وښودله مونږ به دغه ډایرکشن ته په یونیک طریقې سره څنګه رسو. صحیح شو مونږ ته خو لار وښودله نو د دې مطلب نه دی چې مونږ ټول په دغه لار باندې او په دغه طریقه کار باندې روان شو. مونږ به کاپی پیسټ کله هم نه کوو. نو مونږ به د خپل منټور او د خپل ټیچر په خبره باندې عمل کوو، خو مونږ به خپل ذهن هم کار ځکه مونږ ته الله تعالی خپل ذهن هم راکړی. مونږ به کوشش کوو چې مونږ ته منټور کومه د لار وښودله چې دې ته مونږ ډېر په اسانه طریقې سره ورسېږو. صحیح ده هغه مونږ ته یو ښه ډایرکشن وښوده، یو ښه لاره یې وښودله، خو مونږ به کوشش کوو چې دغې لارې ته مونږ نور هم په ښه طریقې سره ورسېږو. مونږ چې کله پروډکټ هنټینګ کوو نو مونږ د ټولو نه غټ غلطۍ دلته دا کوو چې مونږ بالکل کاپی پیسټ کوو. ما چې څومره هم سټوډنټس ولیدل، ما چې څومره هم کسان ولیدل، بس هغوی ته دغه یو کرایټیریا ښودلې شوې ده. په دې کې د منټور او په دې کې د ټیچر هېڅ غلطۍ نشته. صحیح هغوی تا ته یو ډایرکشن وښیي. د دې دا مطلب نه دی چې مونږ په دې یو ډایرکشن باندې بس تر اخره پورې روان یو. مونږ به کوشش کوو چې مونږ د خپل ذهن نه هم کار ځکه الله تعالی مونږ ته خپل ذهن هم راکړی دی. پېښور کې چې څومره هم ایجنسۍ که چېرته تاسو دا وګورئ نو ټول دغه یو کرایټیریا یوز کوي. څنګه کرایټیریا یوز کوي؟ څه به وایي ته چې لاړ شې او د هر یو کس نه تپوس وکړي نو هغه به تا ته څه وایي چې زموږ سیل رینک به څومره وي ګوټه ده صرف کاپي پیسټ به وي، یعنې صرف ګوټه به یې لګولي. هغه به تا ته څه وایي چې زموږ سیل رینک به وي د 1 نه واله تر 40,000 پورې. صحیح شو. زموږ د یو پروډکټ قیمت به د 40 نه واله د 15 ډالرو نه واله تر 40 ډالر پورې وي. دغه رنګ امازون به آوټ اف سټاک وي، برانډ به آوټ اف سټاک وي. دا صرف یو ګوټه ده. دا کس تا ته دا ټولې خبرې په یاد هم کولی شي. تاسو ته پته شته د دې غټ نقصان څه دی؟ د دې نقصان چې دی موږ سره غټ نقصان دا دی چې موږ په یو کمپیټیشن کې پراته یو. ځکه ته خپله سوچ وکړه مطلب 100 کسان دي، صحیح ده، او ټول دغه یو کرایټیریا ورکي، بالکل ټول دغه یو کرایټیریا فالو کی او دغه یو کرایټیریا ورکي. نو څه به وشي؟ دغه ټولو ته به یو رنګې پروډکټ راشي. او 100 کسان ما تاسو ته کم یاد کړل. زه تاسو ته په چیلنج سره وایم چې په پېښور کې څومره هم ایجنسۍ دي، که 10 دي، که 20 دي، که 30 دي، که 50 دي، نو ټول به دغه یو کرایټیریا یوز کوي. بیا چې دوی ته کومه یو رنګې ډیټا راشي بیا څه وکړي؟ بیا دا ټول کسان چې دي د یو برانډ سره کنټیکټ شروع کړي. 100 200 300 کسان د یو برانډ سره کنټیکټ شروع کړي. اوس ټول چې دي دا ټول کسان چې دي دا کمپیټیشن کې دي او ته خپله سوچ وکړه چې چېرته کمپیټیشن وي نو هلته بیا ریزلټ ډېر په سخته میلاوي. هلته بیا تر یو چیلنج سره مخ یې. بیا څه وشي که چېرته دغه برانډ دې ټولو ته اپروول ورکړي، 100 کسان دي یا 10 یا 20 یا 30 کسان دې ټولو ته اپروول ورکړي او دا ټول یا 10 20 30 کسان چې دي پر یو پروډکټ په لیسټینګ کې ناست وي نو د هغه پروډکټ به بیا څه مزه وي؟ هغې کې بیا تا ته بای باکس میلاویږي، هغې کې بیا پرایس وار هم وي او نو بیا تا ته بای باکس میلاویږي.
نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به داسې طریقه کوو چې مونږ ته ریزلټ میلاو شي او هغه یونیک ریزلټ وي، چې هغه بالکل زه به کوشش کوم چې داسې ریزلټ ماته میلاو شي چې هغه د 100 کسانو ته نه وي میلاو شوی. مونږ به داسې کار کوو. زه به انشاءالله کوشش کوم په دې ویډیو کې چې ستاسو ذهن زه دې ته ساز کړم چې تاسو په داسې طریقې سره کار وکړئ چې تاسو ته ریزلټ میلاو شي او څه وي هغه یونیک ریزلټ وي، مطلب چې هغه داسې ډیټا وي چې هغه صرف تا سره وي. ما خپل 6 میاشتې برانډ ته کالز کړي دي، ما ورته ایمیلز کړي دي، خو ما ته هیڅ ریسپانس نه دی میلاو شوی. ما ځان سره سوچ وکړ چې یاره زما په کوم ځای کې داسې غلطۍ چې ما ته په 6 میاشتو کې یو برانډ هم اپروول رانه کو. ما چې کله خپل غلطي نوٹ کړه نو زما غلطي دا وه چې ما صرف کاپی پیسټ کوم، خو چې کله ما بیا د زړه نه کار شروع کو، بل عقل نه مې کار واخیستو، نو بیا داسې ټایم راغلی چې ما ته په هفته کې 3 برانډ اپروولز هم میلاو شوي دي. نو تاسو به کله هم کاپی پیسټ نه کوئ. ښه چې کله تاسو په کیپا باندې کار کوئ نو څه به کوئ؟ مونږ ته ویل شوي دي چې BSR به څومره وي؟ سیل رینک د 1 نه والا تر 40,000 پورې. اوس دا خبره چې دا څه فرض خبره نه ده او نه واجب ده. مونږ به څه وکړو؟ تاسو به دا بالکل چینج کوئ، را چینج کوئ. زه به تاسو ته یو ډایرکشن ښیم، خو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو هغه ډایرکشن ته نور هم په ښه طریقې سره ورسیږئ. صحیح ده؟ او دا چې کله تاسو د خپل ذهن نه کار واخلئ نو بیا تاسو په دې بزنس کې کامیابېدلی شئ. زه خپل ذهن استعمالوم. صحیح ده؟ زه به وکړم BSR به شي مونږ سره د 3000 نه $15,000 پورې. صحیح ده؟ مونږ به څه پرایس ورکو چې د پروډکټ پرایس به څومره وي؟ د $1500 نه والا تر 40 پورې. زه ورکوم د $60 نه والا تر 50 پورې. صحیح ده؟ امازون چې دی زه دا به آوټ اف سټاک کو. دومره چینجز دا اوس نه دي ښه، خو یقین وکړه اوس چې ما ته کومه ډیټا راځي اب ما ته یونیک ډیټا وي، اب هغې کې به څه ناڅه چینجز وي. کیټیګري ستاسو خپله خوښه چې کومه کیټیګري، خو زه به فی الحال هوم اینډ کچن کیټیګري کوم. نیو آفر څه شو؟ سیلر دې کې به سیلر څونه وي؟ مونږ به څه ویل چې د 3 نه والا تر 100 پورې وي، 16 پورې ورکي. زه به وایم د 3 نه تر 15 پورې. دا به تھرډ پارټي کوم. ها ما داسې کو زه صرف فزیکل پروډکټس به کوم. صحیح شو؟ ویریشن به کټ کم او نور به کیس چینجز نه کوم. صحیح شو؟ زه به کې نور چینجز نه کوم. د دې اوس دا مطلب نه دی چې تاسو په دې کرایټیریا باندې صرف کار وکړئ. زما د خبرې مطلب دا دی چې تاسو په دې کرایټیریا کې چینجز کوئ. تاسو به کوشش کوئ چې ستا چې کوم ملګری دی، تا سره چې کوم کسان دي، هغوی ته چې کومه ډیټا راځي چې تا ته د هغې نه یونیک ډیټا راشي، تا ته داسې ریزلټ میلاو شي چې هغوی ته هغه نه وي میلاو شوی. تاسو به کله هم ځان کمپیټیشن ته نه ګزاروئ. فایند پروډکټس. صحیح شو؟ اوس چې ما ته کومه ډیټا راله، ما سره څومره پروډکټس دي؟ 300 او 940. یقین وکړه چې دا به یونیک پروډکټس وي، دې کې به خامخا یونیک پروډکټس وي. تاسو به دا ډیټا د ځان سره څه کوئ؟ سیو کړئ. ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. که صرف SN ځان سره کاپي کوئ نو بیا به اونلی SN. خو دلته به تاسو یو خبره بل هم په ذهن کې یاد ساتئ چې کله تاسو د دې پروډکټ سپلایر سره کنټیکټ کوئ، تاسو به کوشش کوئ چې تاسو ته خو یا د دې پروډکټ نوم یاد وي چې دا کوم پروډکټ دی. لکه مطلب زه دا پروډکټ اوپن کوم. چې کله تاسو د دې پروډکټ سپلایر سره کنټیکټ کوئ چې تاسو ته یا د دې پروډکټ دا نیم یاد وي
دا ځان سره په شیټ کې ولیکئ. صحیح ده چې یا تاسو ته د دې پروډکټ نیم یاد وي او که چېرته تاسو ته نیم یاد نه وي چې تاسو ته دا پته وي چې دا کومه کیټیګري ده. دا موږ ته ولې په کار راځي؟ اکثر چې کله موږ سپلایر سره کنټیکټ کوو نو سپلایر موږ نه اکثر دا تپوس کوي چې ته زموږ په کوم یو سپیسیفیک یعنی په یو خاص پروډکټ کې انټرسټ یې. نو که چېرته ته سپلایر ته دا سپیسیفیک پروډکټ نوم واخلي چې مطلب ستا دا یو پروډکټ دی او موږ په دې کې انټرسټ یو، نو په دې باندې بیا سپلایر ستانه ډېر زیات خوشحاله شي، تا ته په دې طریقې سره هم اپروول درکولی شي. او که چېرته تا ته بیا د پروډکټ نیم یاد نه وي نو چې ته ورته کیټیګري یاده کړي چې یاره ستاسو دا کیټیګري ده او موږ چې کوم ریسرچ وکړو نو ستاسو کیټیګري زموږ ډېره زیاته خوښه شوه او موږ بیا دا فیصله وکړه چې تا سره هولسیل اکاونټ اوپن کړو. نو په دې طریقې سره هم تاسو برانډ کنوینس کولی شئ. فار ایگزامپل دا پروډکټ ما اوپن کو، کرایټیریا به تاسو خپل اپلای کوئ. زه به تاسو ته صرف طریقه کار ښیم، زه به تاسو ته ښیم چې تاسو ته برانډ اپروول څنګه میلاویږي. که چېرته تاسو زما په دې خبرو باندې عمل وکړو نو زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې تاسو ته په یو میاشت کې دننه برانډ اپروول میلاویږي. فار ایگزامپل دا برانډ دی، نو موږ به د ځان دپاره یو وړوکی برانډ ګورو. موږ به داسې برانډ ګورو چې هغه وړوکی برانډ وي، موږ به ګورو چې هغه بالکل نوی برانډ وي. نو زه به څه وکړم، د دې برانډ نوم به زه ځان سره کاپي کړم او دلته به زه دا پیسټ کړم. که تاسو وګورئ نو دې برانډ سره څومره پروډکټس دي؟ دې سره 145 پروډکټس دي. چې کله یو برانډ سره د 500 پورې پروډکټس وو، 300 400 500 صحیح شو، دومره پروډکټس وو، نو دا بیا یو نوی برانډ دی او 80% دا چانس دی چې دا برانډ به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. نو دې سره څومره پروډکټس دي؟ 145. نو زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې دا برانډ به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. دا چې څومره هم ډیټا ده دا به تاسو 1 by 1 ګورئ. چې کله تاسو د کرایټیریا مطابق یو پروډکټ میلاوېدو بیا به تاسو هغه ګورئ چې یاره دا برانډ چې دی دا ورکوټی برانډ دی او که غټ برانډ دی. تاسو به بیا ګورئ چې آیا دا برانډ چې دی دا وړوکی برانډ دی او که غټ برانډ دی. تاسو به د هغه برانډ نیم راواخلئ او دلته په امیزون کې سرچ کړئ. که چېرته هغې سره 500 پورې پروډکټس وو نو تاسو بیا دې برانډ سره ضرور کنټیکټ وکړئ. مطلب که چېرته بیا هغې سره زیات پروډکټس وو، مطلب 1000 پروډکټس وو، 2000 پروډکټس وو، نو دا برانډ بیا تاسو ته کله هم اپروول نه درکوي. تاسو به اول د کیپ په تھرو باندې داسې ډیټا پیدا کړئ، بیا به تاسو هغې کې 1 by 1 ورکوټی برانډ ګورئ. ما چې تاسو ته کومه طریقه وښوده په دې طریقې سره به تاسو ورکوټی برانډ ګورئ. چې کله تاسو ورکوټی برانډ پیدا کو د هغې نه بعد به بیا هغې سره کنټیکټ کوئ. ښه، په دې طریقې سره به تاسو څه کوئ، 1 by 1 به دا ټول پروډکټس چې دي دا به چیک کوئ. خو دا یاد ساتئ چې اول تاسو ته د هغه پروډکټ د نیم پته وي چې کله تاسو برانډ سره کنټیکټ کوئ، او که تاسو ته د هغې د نیم پته نه وي چې تاسو ته د هغې د کیټیګري ضرور پته وي. زه تاسو ډېر کنفیوز کوم نه، زه به تاسو ته ساده خبرې کوم خو هغه به ډېرې د کار خبرې وي. که چېرته تاسو په دې خبرو باندې عمل وکئ او تاسو دې خبرو ته سوچ وکئ، یقین وکئ تاسو به په دې بزنس کې ډېر کامیاب شئ. دا موږ سره یو طریقه وه، یو ساده طریقه وه، دې کې دومره خاص څه نشته، صرف په دې کې د یو څو خبرو خیال ساتل پکار دي او هغه دا دي چې تاسو به کله هم کاپي پیسټ نه کوئ، تاسو به د خپل ذهن نه کار اخلئ. دا موږ سره یو طریقه وه. د دې نه بعد چې موږ سره کوم بل میتډ دی د برانډ اپروول دپاره، هغې ته ویلی شي سپای میتډ، یعنی جاسوسي کول. اوس به موږ په سپای میتډ باندې داسې برانډ پیدا کوو چې هغه موږ ته اپروول راکړي. دا ډېر یوزفل میتډ دی او دا ټریک چې دی دا زما د خوښې ټریک دی، ځکه په دې باندې زه خپله هم کار کوم او د دې ماته ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي. په سپای میتډ باندې خو ډېر زیات کسان کار کوي، خو انشاءالله په دې کې به زه تاسو ته داسې ټریک ښیم چې تاسو ته به ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي. فار ایگزامپل دا موږ سره یو پروډکټ دی او په دې کې موږ سپاینګ کوو. نو زه به دلته دا سکرول کم لاندې به راشم او دلته به زه په دې سیلرز باندې کلیک وکړم. ها، اوس به موږ په دې کې داسې سیلرز ګورو چې هغه بالکل نیو سیلرز وي، چې مطلب د هغې ریټینګ د 1 نه والا تر 0 پورې وي. نو دا به موږ سره یو نیو سیلرز وي، او بل دا چې دا به بیا سیلرز وي. نو زه به دا سکرول کم لاندې. ها، موږ سره لومبی سیلر دی محمد امیر عباس. دا به زه په نیو ټیب کې اوپن کم.
یو خدا عام میتھډ دی چې په دې باندې ټول خلک کار کوي، خو په دې کې به زه تاسو ته ان شاء الله داسې یو سپیشل ټریک ښیم چې د هغې په ترو باندې به تاسو ته ډېر زبردست ریزلټ میلاو شي. صحیح شو. یو به زه دا اوپن کوم، بل به لاندې زه راشم سکرول به کوم، یو به موږ سره دا شي ټرینډي سټور سلوشن LLC په نیو ټیب کې به زه را اوپن کوم. صحیح شو. یو به شي تاجر سټور. دا به موږ 1 by 1 ګورو. دا به اوپن کوم، یو به دا اوپن کوم. دا موږ سره اوس بالکل نیو سیلرز دي. ها دا مې اوپن کو. ها زه به 1 by 1 وګورم. ها ړومبی دا دی موږ سره محمد امیر عباس. دې سره دا یو پروډکټ دی، دا به زه پرېږدم. زه به دا بل اوپن کوم. ها ما دا سٹور فرنٹ اوپن کو. دا بالکل نیو سیلر دی، یعنی دا بالکل زمونږ رنګ یو نیو سیلر دی. ها یو خو مونږ سره دا عام ټریک دی چې ټول خلک په دې باندې کار کوي. لکه مطلب مونږ به یو پروډکټ لیسټینګ اوپن کو او چې په هغې کې کوم نیو سیلرز دي مونږ به د هغې سټور فرنٹ اوپن کو. بیا چې هغې کوم پروډکټ لیست کړي وي نو مونږ به هم د هغه پروډکټ برانډ سره کنټیکټ وکړو، ځکه چې څنګه د نیو سیلر د دې پروډکټ د برانډ نه اپروول اخیستی دی نو دغه رنګې که چېرته مونږ د دې پروډکټ د برانډ سره کنټیکټ وکړو نو مونږ ته هم اپروول راکولی شي. خو تاسو ته اوس د دې څه پته لګي چې آیا دې د برانډ نه اپروول اخیستی که د هول سیلر نه اپروول اخیستی دی یا ډسټریبیوټر نه، او د دې دا پته هم نه لګي کیدای شي دا سیلر اربیټراج کوي. زه چې تاسو ته کوم ټریک ښیم انشاءالله په دې کې به تاسو ته 100% دا پته لګي چې آیا دا برانډ اپروول ورکوي او که نه، او په دې ټریک کې به تاسو ته دا پته هم لګي چې آیا دې سیلر د برانډ نه اپروول اخیستی دی یا د ډسټریبیوټر نه اخیستی دی یا هول سیلر نه اخیستی دی، او که چېرته دا سیلر اربیټراج کوي نو د دې به هم تاسو ته پته ولګي. یو خو دا ټریک دی چې تاسو د دې پروډکټ د برانډ سره 1 by 1 کنټیکټ وکړئ. خو مونږ به اوس په دې باندې ډیپ انالیسس کوو. مونږ به ځان دې ریزلټ ته رسو چې آیا دا برانډ اپروول ورکوي او که نه. فار ایگزامپل زه به دا پروډکټ اوپن کوم. فار ایگزامپل زه به یو دا پروډکټ اوپن کوم په نیو ټیب کې. یو به دا اوپن کوم. ها مونږ به دا سکرول کو لاندې به راشو. مونږ به ګورو چې آیا دا برانډ به مونږ ته اپروول راکوي او که نه. زما کی په لږ لوډینګ کوي. ها دلته به زه په ډیټا باندې کلیک وکړم. by box statistic. ها دې ته اوس تاسو ډېر په غور سره وګورئ. مونږ به دلته څه کوو؟ مونږ به دلته نیو سیلر وګورو. نیو سیلر به مونږ څنګه ګورو؟ دلته مونږ وګورو ریویو کاونټ. دې ته تاسو وګورئ دې کې چې کوم نیو سیلر دی فار ایگزامپل دا د دې څومره ریویو ده 0، ریټینګ یې څومره دی 0. دلته به مونږ د دې سټاک ته راشو. دې سره سټاک کې څومره دي؟ دې سره په سټاک کې 115 یونټې دي. نو زه تاسو ته اوس دا خبره په ګارنټۍ سره کوم او دا خبره زما ولیکئ تاسو ځان سره. که چېرته تاسو د دې پروډکټ د برانډ سره کنټیکټ وکړئ نو 100% دا چانس دی چې دا به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. په سټاک کې به تاسو وګورئ که چېرته یو نیو سیلر او هغې سره په سټاک کې 100 یونټې وي 80 یونټې وي یا 90 یونټې وي نو تاسو پوه شئ چې دې ته برانډ اپروول ورکړی دی. او که چېرته ورسره کمې وي مطلب 40 یونټې 13 یونټې نو د دې دا مطلب دی چې یا به دې ته ډسټریبیوټر اپروول ورکړی وي او یا به ورته هول سیلر ورکړی وي. او که چېرته کم وي مطلب 10 یونټې وي
10 یونټ وي 15 یونټ وي بیا د دې مطلب شو چې دا اربټراج کوي. نو که چېرته موږ سکرول کو دي کې ډېر نیو سیلر دي دې ته وګورئ د دې ریویو 0 ده او په سټاک کې وسره وګورئ 114 یونټ دي وسره دا غرنګي بل دې ته وګورئ 200 او 350 دې ته وګورئ دا برانډ چې دا به تاسو ته ضرور اپروول درکړي. دا خبره زما ځان سره یاد وساتئ. تاسو باندې دې سټاک وګورئ چې کوم نیو سیلر دی او هغه سره سټاک زیاتو نو دا برانډ بیا ضرور اپروول ورکړي. دا رنګ زه بل بل پروډکټ اوپن کوم دا دی صحیح ده سکرول وکم ډیټا باندې وکلیک وکم बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक देखे वसो गोरम न्यू सेलर को गोरम देखे मंग सर उड़ुम्बेरे 5 रिव्यूज जे सर पर स्टॉक किसी दी उस देखे द्रे खबरी दी उड़ुम्बे खबर खुदा दा चिया खुद दे प्रोडक्ट ब्रांड चिरे हागे दे सेलर ते अप्रूवल वर करे दे तास बड़ुम्बे दे प्रोडक्ट द ब्रांड सर कांटेक्ट को कुड़ई خاطر دې را بعد کچر د تاسو ته د دې پروډکټ برانډ اپروول در نکړي بیا به تاسو د دې ډیسټریبیوټر سره کانټیکټ وکړئ. دریم کچر د تاسو ته د دې ډیسټریبیوټر هم اپروول در نکړي بیا تاسو د دې هول سیلر سره کانټیکټ وکړئ. نو په دې طریقې سره به تاسو ته ډیر زبردست ریزلټ ملاويږي. دلته ما سره یو بل پروډکټ دی فار ایگزامپل موږ سره دا پروډکټ دی موږ بسو کو دلته به په ډیټا باندې کلیک وکم په ډیټا ما کلیک وکړو د دې نه بعد به بای باکس سټیټسټیک اوس به په دې کې نیو سیلرز وګورم نو دلته به د ریویو ته راشم صحیح شو 0 ریویوز دې سره څومره پروډکټس دي 5 دام 0 ریویوز دې سره څومره دي 48 دې سره څومره دي 0 53 دې سره څومره دي 2 ریویوز 91 زما خبره تاسو په یاد وساتئ تاسو باندې دې پروډکټ د برانډ سره کانټیکټ وکړئ کچرته تاسو ته دې اپروول ملاو نشو نو بیا بالکل زما خبره چې دا هغه غلطه ده مونږ د ټول نه غټه غلطي چې کو هغه دا ده چې مونږ برانډ په صحیح طریقې سره نشو کنوینس کولای یا چې برانډ کوم ریکوایرمنټس وي هغه مونږ په صحیح طریقې سره نشو فولفل کولای کچرته تاسو دا ټریکس فالو کړئ صحیح طریقې سره دا سه برانډز راو کاږئ بیا هغه سره تاسو په خپل طریقې سره کانټیکټ وکړئ دا رنګ هغه چې ستاسو کوم ریکوایرمنټس غواړي هغه ریکوایرمنټس ته په صحیح طریقې سره فیل کړئ زه تاسو ته په ګارانټي سره وایم ان شاء الله چې 95% دا چانس ته چې تاسو ته برانډ ضرور اپروول درکړي اوس دا برانډ چې کچرته تاسو دې سره کانټیکټ وکړو نو دا به تاسو ته 100% دا چانس ته چې دا تاسو ته اپروول درکړي دا موږ سره سپاینګ میتھډ خاطر دینه بعد اوس موږ سره بل میتھډ دی سمارټ سکاوټ خدا میتھډ موږ سره ډیر زیات یوزفل میتھډ دی که په سمارټ سکاوټ باندې تاسو په صحیح طریقې سره کار وکړو تاسو ته ډیر زبردست ریزلټ ملاوي شي او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې تاسو ته هغه میتھډ خیم چې کوم باندې ما خپل کار کړی او ما ته هغه نه ریزلټ ملاوي شوی دی خدا موږ سره د سمارټ سکاوټ انټرفیس دی د برانډ اپروول لپاره زما چې کوم د خوخي میتھډز دي هغه دوه دي یو سمارټ سکاوټ دی او بل سپای میتھډ دی په دې باندې زه خپل ډیر زیات کار کوم او د دې نه ماته ډیر زبردست ریزلټ ملاويږي ها خدا مو سره د سمارټ سکاوټ انټرفیس دی کله چې تاسو دا پړومبي ځل باندې اوپن کړئ نو تاسو ته دغه رنګ انټرفیس مخې ته راځي او دا دومره ګران نه دی د یو میاشت لپاره چې کله تاسو دا والئ نو دینه تاسو ډیره زیاته ډیټا راوکاږلی شي دینه تاسو دومره برانډ راوکاږلی شي چې په یو کال کې مغه تاسو نشي ختمولی تقریبا دا ماته په 1800 روپۍ باندې ملاو شوه نو تاسو د یو میاشت لپاره دا پرچیز کړئ او ځان ته خو ډیره ډیټا راوکاږئ او بیا په هغې باندې کار کوئ که چېرته تاسو صرف برانډ راوکاږل غواړئ نو یو ځل چې تاسو دا پرچیز کوئ مطلب د یو میاشت لپاره نو په یو میاشت کې تاسو د دې نه دومره ډیټا راوکاږلی شئ چې د ټول کال لپاره دغه ډیټا ستاسو کافي ده که چېرته تاسو د برانډ شیټ سکین کوئ او د هغې نه پروډکټ راوکاږئ نو هم تاسو په سمارټ سکاوټ باندې کولی شئ خو فلحال هغې سره زموږ کار نشته فلحال به موږ د دې نه هغه واړه برانډ چې هغه به موږ ته اپروول راکوي خدارنګ په دې باندې موږ ډېر زیات کارونه کولی خو په دې کلاس کې چې دی زموږ کار صرف برانډ اپروول سره دی موږ به د دې نه هغه برانډ راوکاږو چې هغه به موږ ته اپروول راکوي
دلته موږ سره ډیر زیات اپشن دي خو دلته موږ په برانډز باندې کلیک وکړو خو دلته تاسو یو خبره په یاد ساتئ څنګه چې ما تاسو ته د کی په باره کې ویلو تاسو به مطلب داسې کله هم نه کوئ چې تاسو یو کرایټیریا ګوټه کوئ او بیا صرف هماغه کرایټیریا باندې تاسو کار کوئ که سمارټ سکاوټ باندې تاسو کار کوئ او یا تاسو په کی باندې کار کوئ داسې واجب نه ده چې زه تاسو ته اوس یو کرایټیریا درکم او تاسو بیا صرف په هماغه کرایټیریا باندې کار کوئ دا صرف یو ډایرکشن دی یو لار ده زه به تاسو ته لار ښیم تاسو به بیا کوشش کوئ چې تاسو ته د هغې نه یو ښه ریزلټ میلاو شي اوس چې دې ته موږ کومه کرایټیریا ورکوو بالکل د هماغه کرایټیریا مطابق به دا موږ ته ډیټا راکوي دلته موږ په برانډ باندې کلیک وکړو اوس به د دې نه بعد دلته موږ په فلټر باندې کلیک وکړو دا اپشن دی صحیح ده د ټولو نه مخکې موږ دلته د ځان دپاره کیټیګري سلیکټ کړو صحیح شو دلته که تاسو وګورئ دلته موږ سره مختلف کیټیګریز دي لکه ویډیوز گیم ټویز ټول ټیم سپورټ سافټویر دی پیټ سپلایز مختلف کیټیګریز دي کچن اینڈ ډایننګ ہوم اینڈ کچن صحیح شو مختلف کیټیګریز دي چې تاسو کومه کیټیګري کې کار کول غواړئ نو هغه کیټیګري به د ځان لپاره سلیکټ کړئ زه فار ایگزامپل دلته کوم بیوټي اینڈ پرسنل کیر د دې نه بعد موږ ته چې امازون ان سټاک ریټ یعنی په یو پروډکټ کې به امازون څومره وي نو زه دلته کومه چې امازون به وي 30% موږ دې ټول ته وایو چې موږ ته داسې پروډکټ راکړه چې په هغې کې امازون 10% وي مونږ خو په ذهن کې دا خبره کېنولې ده چې یاره یو پروډکټ کې به امازون بیخي نه وي ځکه چې هغې سره مونږ کمپیټیشن نشو کولی دا خبره ټیک هم ده خو زه تاسو ته د دې یو فایده بخیم که چېرته په یو لیسټنګ کې امازون ناست وي نو د هغې به څه فایده وي د دې به مونږ سره یو فایده دا وي چې د کوم پروډکټ په لیسټنګ کې امازون ناست وي نو د هغه پروډکټ به بی اس آر کم وي یعنی د هغه پروډکټ به سیل زیات وي لومبۍ فایده خو مونږ سره دا ده دویمه فایده دا ده چې د کوم پروډکټ په لیسټنګ کې امازون ناست وي نو په هغې کې به کمپیټیشن کم وي مطلب په هغې کې به سیلرز هم کم وي یعنی داسې لیسټنګ ته څوک هم نه ورځي چې په هغې کې امازون ناست وي د دې موږ سره دا فایدې دي موږ خو دا اورېدلي چې یاره موږ سره به د یو پروډکټ پرایس چې دی د یو پروډکټ قیمت به موږ سره د 15 نه واله تر 40 ډالرو پورې وي خو زه څه کوم زه به کوم چې یاره ما سره د یو پروډکټ قیمت د 20 ډالرو نه تر 50 ډالر پورې وي دغه رنګې زه وایم چې یاره منتلی ریونیو به څومره وي 9000 اف بی اس سیلرز به موږ سره څومره وي زه یم چې کم از کم اف بی اس سیلرز ما سره 10 دانې وي تاسو ته بیا هم ویم دا خبره تاسو یو ځل بیا هم په خپل ذهن کې کېنوئ چې د دې مطلب دا نه دی ما چې کومه کرایټیریا پوټ کړه د دې اوس دا مطلب نه دی چې دا کرایټیریا اوس په تاسو باندې واجب شو چې بالکل تاسو همدغه کرایټیریا یوز کوئ تاسو به دې کې خامخا چینجز کوئ که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ته ریزلټ میلاو شي تاسو به خپله یو کرایټیریا جوړه کوئ او په هغې باندې به کار کوئ دا صرف یو ډایرکشن دی چې زه تاسو ته ښیم د دې نه بعد به موږ څه وکړو دلته به موږ سرچ کړو که موږ سره 9 پروډکټ راغلل دا هغه پروډکټ دی کوم چې زموږ د کرایټیریا مطابق دی د دې ځای نه هم تاسو د دې ډیټیل کتلی شئ امازون چې دی ان سټاک څومره دی 4% 15% ده دغه رنګې 11 څه کې بیخي آوټ آف سټاک دی دې کې 0% ده سیلرز پکې څومره دي دا سیلرز دي دغه رنګې پرایس منتلی ریوینیو تاسو کتلی شئ دلته اوس موږ سره د ټولو نه ضروري یو بله خبره ده تاسو به هغې ته ډېر زیات خیال کوئ لکه مثال دا برانډ خو به موږ ته اپروول راکړي خو موږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا برانډ چې دی دې سره پروفیټیبل پروډکټ شته او که نه زموږ کار خو یوازې اپروول سره نه دی موږ به داسې برانډ ګورو چې موږ ته اپروول هم راکړي او هغې سره پروډکټ چې دی هغه زموږ د کار پروډکټ وي یوازې داسې خو نه ده چې موږ ته صرف اپروول میلاو شي دغه رنګې تا ته به د ورځې 20 اپروولز میلاو شي خو چې ستا د کار نه وي هغې سره پروډکټ نه وي نو د هغې نه بیا څه فایده موږ به داسې برانډ ګورو چې هغه موږ ته اپروول هم راکړي او هغې سره ویننګ پروډکټ وي دا اوس موږ څنګه معلوموو چې دې برانډ سره اوس
ویننګ پروډکټ شته او که نه. نو د دې لپاره موږ څه وکړو؟ فار ایگزامپل دا برانډ دی موږ سره، موږ به دلته څه وکړو؟ په دې باندې به کلیک وکړو او دلته به راشو پروډکټس ته. ښه دا اوس دې سره دا پروډکټس دي، یعنې دا هغه پروډکټس دي کوم چې په امازون باندې سیل کیږي دې ټایم کې. تاسو اوس د دې ځای نه دا کتلی شئ، لکه دا د دې ایسن دی او دا د دې رینک، یعنې دا د دې بي اس آر دی. تاسو که دې ته وګورئ نو د دې بي اس آر چې دی، د ټولو بي اس آر چې دی ښه دی، د دې 1800 دی، 300 دغه رنګې که تاسو وګورئ د زیات بي اس آر هم پکې شته. نو تاسو ته کم از کم دا آیډیا وشوه چې یاره دې سره داسې پروډکټ شته چې د هغې سیل ښه دی، ځکه چې موږ د دې د بي اس آر نه پته لګي. دغه رنګې که چېرته موږ وګورو داسې امازون، امازون هم په څه پروډکټ کې شته او په څه کې نشته. نمبر آف سیلرز به وګورو، سیلر هم که تاسو وګورئ سیلر هم پکې ښه دي. نو تاسو ته کم از کم دومره آیډیا وشوي که چېرته دا برانډ موږ ته اپروول راکړي نو دا چانس شته دی چې د دې پروډکټ به پروفیټیبل وي. تاسو دا 1 by 1 د دې ځای نه په امازون کې هم کتلی شئ. لکه فار ایگزامپل زه دلته یو پروډکټ اوپن کوم، لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ ما اوپن کو. دې پروډکټ ته که چېرته تاسو وګورئ نو د دې لاست منث کې یعنې 13 میاشت کې دا تقریبا 2000 پروډکټ چې دي دا سیل شوي دي. دغه رنګې که چېرته تاسو سره کیپ وي نو د دې پروډکټ ډیټیل تاسو نور هم کتلی شئ. ښه دلته موږ بل برانډ اوپن کو، فار ایگزامپل دا برانډ دی. ښه دا موږ بل برانډ اوپن کو، تاسو کتلی شئ د دې ځای نه تاسو دا رینک چې دی تاسو د دې ځای نه بي اس آر کتلی شئ. امازون آؤٹ آف سټاک، نمبر آف سیلرز، د منثلی ریوینیو. دا اوس مطلب هغه پروډکټ دی کوم چې په امازون باندې کرنټلی یعنی موجوده سیل کیږي، هغه پروډکټ دی کوم چې په امازون باندې موجوده وخت کې خرڅیږي. دې سره څو پروډکټ دی؟ دې سره 160 پروډکټ دی. اوس که چېرته مطلب داسې یو برانډ وي لکه مطلب هغې سره 500 پروډکټ وي، یا مطلب مثال موږ همدا برانډ واخلو، دې سره 160 پروډکټ دی. دا که چېرته موږ 1 by 1 چیک کوو نو دا موږ نه ډېر زیات ټایم واخلي. دې که موږ فلټر لګوو، موږ به دې ته وایو چې یاره دا 160 پروډکټ دی، دې کې به موږ هغه پروډکټ اوس ګورو کوم چې زموږ د کرایټیریا مطابق وي. ځکه که چېرته موږ دا 1 by 1 ګورو نو دا موږ نه بیا ډېر زیات ټایم واخلي. نو دې کې به موږ فلټر لګوو. ها فلټر به اوس دې کې موږ څنګه لګوو؟ دلته موږ راشو، ها زه اوس دې ته وایم چې یاره ما ته داسې یو پروډکټ راکړه چې د هغې بي اس آر کم از کم 1000 وي، 1000 وي او زیات نه زیات 10,000 وي. نو دې سره زموږ د کرایټیریا مطابق چې دی دې سره دا یو پروډکټ دی. دې سره په دې 160 پروډکټ کې دا یو داسې پروډکټ دی چې د دې بي اس آر چې دی هغه 5000 دی. مطلب نور پروډکټ چې دی د هغې بي اس آر د دې نه زیات دی. اوس مطلب تاسو داسې هم کولی شئ چې یاره د پروډکټ بي اس آر چې دی هغه 20000 وي، چې 10000 د هغې بي اس آر وي. اوس به دا موږ ته نور پروډکټ راکړي. بس دې سره دا یو پروډکټ دی چې کله تاسو سره پروډکټ زیات وي نو 1 by 1 د هغې چیک کول بیا ډېر مشکل وي. بیا به هغه تاسو دغه رنګې سکین کوئ، یعنې هغې کې به تاسو دغه رنګې فلټر لګوئ.
تاسو ته چې کله سپلایر شیټ درکې نو تاسو د سپلایر شیټ هم په دې طریقې سره سکین کولی شئ. د دې اوس موږ ته څومره زیاته فایده وشوه. که چېرته تاسو یو پروډکټ داسې ګورئ نو په 2 ورځو کې هم تاسو دا شیټ نشئ سکین کولی، او که چېرته تاسو دا په دې طریقې سره سکین کوئ نو په سیکنډونو کې چې تاسو ته به ریزلټ میلاو شي. که مطلب چېرته ستاسو د کرایټیریا مطابق پروډکټ په دې کې وي هم به تاسو ته پته ولګي، او که نه وي هم به تاسو ته پته ولګي. مطلب ستاسو ټایم چې دی هغه به ضایع نشي. تاسو چې کله هم په سمارټ سکاوټ باندې برانډ فایند کړئ د ټول نه مخکې به تاسو په هغې باندې دا ټریک اپلای کړئ. د ټول نه مخکې به تاسو هغه وګورئ چې یاره زه د برانډ سره کانټیکټ کوم او زه د دې نه اپروول اخلم چې آیا دې سره وینینګ پروډکټ شته او که نه. د ټول نه مخکې به تاسو د هغې پروډکټس وګورئ. که مطلب چېرته هغې سره وینینګ پروډکټ وو نو بیا ډېره ښه خبره ده، تاسو هغې برانډ سره کانټیکټ وکړئ او تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د هغه برانډ نه اپروول واخلئ. او که چېرته هغې سره پروډکټ نه وي او تاسو ته اپروول درکړي نو داسې اپروول نه بیا څه مطلب. دا خبرې به تاسو اول په ذهن کې کېنوئ. دغه رنګ یو بل برانډ به موږ اوپن کړو. دې سره 12 پروډکټس دي. دا رنګ که چېرته لږ پروډکټس وي لکه مطلب یا 10 شل یا مطلب 50 شپېته نو هغه بیا تاسو 1 by 1 هم چیک کولی شئ، ځکه هغې کې بیا د فلټر د لګولو ضرورت نه وي. زه به دا برانډ اوپن کړم. مطلب دا هغه ټریکس دي چې موږ په دې باندې خپل هم کار کوو او موږ ته له دې نه ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د دې ټریکس نه فایده واخلئ. خو دا یو خبره زه تاسو ته بار بار کوم چې تاسو کوشش کوئ چې تاسو کوم برانډ سره کانټیکټ کوئ چې د هغې د یو سپیسیفیک پروډکټ نوم تاسو ته یاد وي. فار ایگزامپل دا موږ سره یو برانډ دی، زه به دا اوپن کړم. کله چې موږ دې برانډ سره کانټیکټ وکړو کریپ ټری او موږ هغې ته ووایو چې یاره موږ تا سره موږ چې یو ستاسو پروډکټس یو موږ هغې کې انټرسټ یو او موږ غواړو چې تا سره هولسیل اکاونټ اوپن کړو. نو اکثر برانډ چې دی هغه موږ نه بیا دا تپوس کوي چې صحیح ده موږ به تا سره اکاونټ اوپن کړو، خو ته موږ ته ووایه چې زموږ کوم یو سپیسیفیک پروډکټ دی چې په هغې کې ته انټرسټ دی. نو کله چې موږ ته د هغې د پروډکټ پته نه وي نو دې کې بیا موږ سټک شو، او چې کله دا پته تا ته نه وي نو بیا برانډ تا سره فردر مخکې نه ځي. نو بیا مطلب برانډ داسې و چې یاره دا یو سکیمر دی نو تا سره بیا هیڅ کله هم مخکې نه ځي. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو کوم برانډ سره کانټیکټ کوئ چې د هغې د یو سپیسیفیک پروډکټ نوم تاسو ته یاد وي. لکه فار ایگزامپل ته دې برانډ سره کانټیکټ وکړې او هغه ستا نه تپوس وکړي چې زموږ کوم یو پروډکټ کې ته انټرسټ دی او دا پروډکټ ورته ته یاد کړې چې یاره زه دې پروډکټ کې انټرسټ یم. مطلب بیا ډېر زیات چانس دی چې دغه برانډ تاسو ته اپروول درکړي. برانډ په دې باندې ډېر زیات خوشحالي هغه به و چې یاره یقینا دی چې موږ سره کانټیکټ وکړو او موږ ته چې دی اپروچ وکړو نو یقینا چې دی به په موږ باندې ضرور ریسرچ کړی وي. نو ډېر زیات چانس دی چې دغه برانډ بیا تاسو ته اپروول درکړي. نو امید ساتم د سمارټ سکاوټ چې د برانډ اپروول کوم میتھډ دی نو په دې به هم تاسو ډېر په ښه طریقې سره پوه شوي وي. د دې نه بعد چې موږ سره کوم بل میتھډ دی هغه ډېر یونیک میتھډ دی او زما دا یقین دی چې مشکله ده که تاسو ته د دې باره کې پته وي. دا داسې میتھډ دی چې موږ به د چیټ جی پی ټي باندې برانډ فایند کوو. یعنې موږ به داسې برانډ فایند کوو چې هغې سره بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق پروډکټ وي او هغه داسې برانډ وي چې هغه بالکل سمال برانډ وي، مطلب هغه بالکل واړه برانډ وي. موږ به لاړ شو چیټ جی پی ټي ته. چې کله موږ راشو چیټ جی پی ټي ته نو دلته موږ څه وکړو څنګه چې موږ کی پاته خپله کرایټیریا ورکوو یا سمارټ سکاوټ ته بالکل سیم دغه رنګې کرایټیریا به موږ چیټ جی پی ټي ته ورکوو. یعنې موږ به اوس دې ته ووایو چې زموږ داسې برانډ پکار دی په یو اس اے کې چې هغې سره زیات نه زیات پروډکټ 1500 وي، یعنې د 500 نه زیات پروډکټ هغې سره نه وي. د دې نه بعد به بیا موږ دې ته ووایو چې د یو پروډکټ بې اثار به د 1 نه واله تر 1,000 پورې وي. دغه رنګې نیو سیلر به څومره وي چې کم از کم 3 نیو سیلرز وي پکې. زه چې کومه کرایټیریا تاسو ته یاد دې طریقې سره تاسو برانډ هم فایند کولی شئ د چیټ جی پی ټي په تھرو باندې او دغه رنګې سپیسیفیک پروډکټ هم فایند کولی شئ. بیا به ورته موږ ووایو چې امازون به آوټ اف سټاک وي، برانډ به هم آوټ اف سټاک وي. د یو پروډکټ پرایس به د 100 نه واله تر $50 پورې وي. تاسو دې ته مه ورخطا کېږئ. دا ټمپلیټ چې دی دا ما تیار کړی دی او دا به زه تاسو سره هم شیر کړم. زما ټمپلیټ چې دی زه به دلته پیسټ کړم. یعنې پروډکټ به موږ سره څومره وي 1500. سیل رینک به څومره وي د 1 نه واله تر 1,000 پورې. صحیح شو. برانډ به آوټ اف سټاک وي. بیا سیلرز به مینیمم یعنې کم از کم 3 وي. پرایس به څومره وي مینیمم به 100 وي، $100. مینیمم پرایس یعنې کم از کم موږ سره به د یو پروډکټ پرایس $100 وي. دغه رنګې منتلی سیل به څومره وي 100 یونټې به موږ سره د دې منتلی سیل وي.
او کیټیګري به موږ سره کومه وي؟ کیټیګري به موږ سره هوم اینډ کچن وي. دا به زه داسې 10 برانډ موږ ته راکړل چې هغه زموږ د کرایټیریا مطابق دي. لومبی برانډ دی موږ سره اینکر. څومره پروډکټ دی ورسره؟ 1500. بیا سال 13000. دارنګې اف بی آی سیلرز پرایس چې دی څومره به وي؟ $60. منتلی سیل 100 یونټه، یعنی د میاشتې به 100 یونټې خرڅېږي. اوس دا داسې برانډ دی چې دا بالکل نیو برانډ دی. که چېرته تاسو 1 by 1 د یو برانډ سره کنټیکټ وکړئ، یعنی 80% دا چانس دی چې دا برانډ به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. دا تاسو دا سکرول کوئ لاندې وګورئ. زاینس، کولر ماسټر، فیټ بیټ، هایډرو فلاسک، دې تاسو ته پته ده دا ډېر مشهور برانډ دی. دا داسې یونیک میتھډ دی چې دا به تاسو ته څوک هم ونه ښایي. په دې باندې ماته ډېر زبردست ریزلټ میلاو شوي دي. اوس که چېرته تاسو وایئ چې مونږ ته نور برانډ راکړه، صرف به تاسو ولیکئ مور. دا مور کوي. دا به تاسو ته زیاتوي. بس داسې ورکوئ بلیک، پیټ سیف، دا دی فیشر پرایس، صرف ورکوئ مور. مور دا به تاسو ته نور هم درکوي. که چېرته تاسو وایئ چې مونږ کیټیګري چینج کوو، دلته تاسو کیټیګري چینج کړئ. دلته ولیکئ فار ایگزامپل grocery category. Sorry. وګورئ اوس به تاسو ته چې کوم برانډ راځي هغه به څه وي؟ ګروسري کیټیګري. او کرایټیریا به بالکل هماغه وي. دلته زه لیکم ګروسري په ځای باندې زه لیکم بیبي پروډکټ. بیبي پروډکټ. دا وګورئ اوس چې موږ سره کوم برانډز دي کرایټیریا هماغه ده، خو موږ سره برانډ چې دي هغه چینج شو، کیټیګري موږ سره چینج شوه. دا اوس موږ سره د بیبي پروډکټس برانډ دی. صحیح ده. دا رنګ که چېرته تاسو وایئ چې نور، به صرف مور لیکئ مور. دا هغه ټریک دی چې دا به تاسو ته څوک هم ونه ښایي. مختلف ټریکس باندې تاسو کار وکړئ، نو تاسو بیا ګورئ چې تاسو ته څنګه ریزلټ میلاویږي. تاسو ته به داسې ریزلټ میلاویږي چې هغه بس تاسو په سوچ کې هم نه وي، خو تاسو به کار په یونیک طریقې سره کوئ. تاسو به په داسې ټریکس باندې کار کوئ چې د هغې باره کې چاته پته نه وي. تاسو به کمپیټیشن کله هم نه کوئ. نو په دې طریقې سره تاسو په دې بزنس کې کامیابېدلی شئ. خو د دې نه بعد موږ سره چې کوم اخیري سټپ دی هغه د برانډ سره کنټیکټ کول. یعنی مطلب موږ په مختلفو طریقو سره برانډ فایند کړل. اوس به موږ دغه برانډ سره کنټیکټ کوو. او د کنټیکټ موږ سره دوه طریقې دي چې اول به موږ برانډ ته ایمیل کوو او بیا به موږ د دې نه بعد برانډ ته کال کوو. خو د کنټیکټ کولو نه مخکې تاسو یو څو خبرې په یاد وساتئ، ځکه دا خبرې ستاسو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. دغه یو څو خبرې دي که چېرته دې ته تاسو خیال ونه کړو نو ستاسو دغه ټول محنت به ضایع شي. اول چې موږ برانډ سره کنټیکټ کوو نو د هغې لپاره چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه به موږ سره بالکل مکمل وي. یعنې څه ریکوایرمنټس دي؟ کله چې موږ برانډ سره کنټیکټ کوو نو موږ سره به LLC ډیټیلز وي. په ساده الفاظو کې تاسو به LLC جوړه کړې وي. نو د کنټیکټ کولو دپاره به تاسو سره کوم ډیټیلز وي؟ لومبی به تاسو سره پروفیشنل ایمیل وي.
مطلب تاسو سره بزنس ایمیل وي او دا چې کله تاسو ال ال سی جوړه کړئ نو دا هغه سره الریډي وي. اول به تاسو سره پروفیشنل ایمیل وي یا خو دا پرسنل جیمیل وغیره وي کوم چې موږ د پلی سټور وغیره لپاره یوز کوو. په دې باندې موږ کله هم سپلایر ته ایمیل نه کوو. مطلب موږ سره به بزنس ایمیل وي. کله چې تاسو په پروفیشنل ایمیل باندې سپلایر سره کانټیکټ وکړئ نو ډیر زیات چانس دی چې هغه به تاسو ته اپروول درکړي. دویم تاسو سره به EIN نمبر وي او بل دغه رنګ تاسو سره به ریسیل سرټیفیکیټ یا سیلر پرمټ وي. بل به تاسو سره ویب سایټ وي او دا ټول ډیټیلز کله چې تاسو ال ال سی جوړه کړئ نو دا ټول هغه سره موجود وي. بل چې تاسو کله سپلایر ته ایمیل کوئ نو تاسو ایمیل به بالکل شارټ وي. تاسو ایمیل به شارټ وي خو هغه کې به د پوینټ خبره وي. دې ته ضرورت نشته چې تاسو 2-3 پیج ټمپلیټ جوړ کړی وي او هغه سپلایر ته سینډ کړئ. بالکل شارټ 3-4 لاینز خپل ټمپلیټ جوړ کړئ خو چې د پوینټ خبره وي پکې. زه تاسو ته خپل ټمپلیټ خیم کوم باندې چې زه سپلایر سره کنټیکټ کوم. دا ټمپلیټ دی ما سره. دا شارټ ټمپلیټ دی ما سره. ما سره خپل دغه شارټ ټمپلیټ دی او زه خپل په دې باندې سپلایر سره کنټیکټ کوم. بالکل تاسو کتلی شئ 3 لاینه ټمپلیټ دی خو په دې کې ما د پوینټ خبرې لیکلي دي. دا ضروري نه چې تاسو بالکل غاټ یو 3-4 پیج ټمپلیټ جوړ کړئ او هغه سپلایر ته سینډ کوئ. چې تاسو ټمپلیټ څومره شارټ وي نو هغومره بهتره وي. شارټ ټمپلیټ خو د پوینټ. تاسو کوشش کوئ چې تاسو ځان سره د US کلاک په موبایل کې سیټ کړئ. نو بیا تاسو کوشش کوئ چې تاسو کله هم سپلایر سره کنټیکټ کوئ چې د US سهار ټایم وي. کله چې تاسو په دې ټایم کې د سپلایر سره کنټیکټ وکړئ نو ډیر غټ چانس دی چې هغه تاسو ته ریسپانس درکړي. د هغې مین وجه دا ده چې په دې ټایم کې سپلایر چې وي هغه په لاین وي او کله چې تاسو په داسې ټایم کې د سپلایر سره کنټیکټ وکړئ چې هغه په لاین نه وي مطلب تاسو د افغانستان یا د پاکستان په سهار ټایم کې د سپلایر سره کنټیکټ وکړو او بیا څه داسې کسان وي چې هغه په مازیګر ټایم کې د سپلایر سره کنټیکټ وکړي. مطلب تاسو په سهار ټایم کې ایمیل وکړو او داسې کسانو چې هغوی په مازیګر ټایم کې ایمیل وکړو نو د دې نقصان به دا شي چې ستاسو ایمیل به د ټولو لاندې لاړ شي. کوم کسانو چې ستاسو نه وروستو ایمیل کړی د هغوی ایمیل به بره پاتې شي نو بیا ډېر غټ چانس دی چې تاسو ته ریسپانس ډېر لیټ میلاو شي. دا وړې خبرې دي خو که چېرته تاسو د دې خبرو خیال وساتو نو دا به تاسو ته ډېره غټه فایده درکړي. ځکه چې په دې بزنس کې به موږ دې وړو خبرو ته خیال کوو. بل به تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو کم از کم ډیلی 50 ایمیلز کوئ او بل چې کله تاسو سپلایر ته ایمیل وکړئ او د هغې د سایډ نه تاسو ته ریسپانس راشي نو تر هغې به تاسو مخکې نور ایمیلز نه کوئ تر څو چې تاسو ته کوم ریسپانس میلاو شوی چې دا په صحیح طریقې سره نه وي ریډ کړي. مطلب تر هغې پورې به تاسو مخکې نه ځئ تر څو چې تاسو د سپلایر ریسپانس په صحیح طریقې سره نه وي ریډ کړي. تاسو به وګورئ چې کوم سپلایر تاسو ته ریسپانس درکړی دی چې هغه ستاسو نه څه غواړي. تاسو به د هغې ریسپانس په پراپر طریقې سره ریډ کړئ او تاسو به وګورئ چې دا سپلایر چې دی دا موږ نه څه غواړي. تاسو به وګورئ چې دا سپلایر موږ نه څه غواړي. آیا دا سپلایر موږ سره مخکې ځي دا موږ سره اکاونټ اوپن کوي او که نه. چې کله تاسو دا ریسپانس په پراپر طریقې سره وکتل نو د هغې نه بعد بیا تاسو مخکې ځئ. خو د ایمیل نه بعد به بیا موږ سپلایر ته کال کوو او کال بیا ډېر زیات ضروري دی. چې کله تاسو سپلایر ته کال کوئ نو ستاسو د اپروول چانس به 90% ته راشي. لکه مثال ما چې تاسو ته کوم ټریکس وښودل په هغه طریقې سره تاسو برانډ فایند کړل او بیا تاسو هغې سره د ایمیل په ترو باندې کانټیکټ شروع کړئ نو ستاسو د اپروول چانس چې دی هغه 80% دی. خو چې کله تاسو سره کال شروع کړئ نو ستاسو د اپروول چانس چې دی هغه به 90% ته راشي. خو د کال کولو نه مخکې هم تاسو یو څو خبرې په یاد وساتئ. اولنۍ خبره دا ده کله چې تاسو یو برانډ ته کال کوئ چې د کال کولو نه مخکې تاسو دې برانډ ته ایمیل ضرور کړی وي. تاسو به اول برانډ ته ایمیل کوئ او د هغې نه بعد به تاسو دې برانډ ته کال کوئ. دویمه خبره دا ده کله چې تاسو یو برانډ ته کال کوئ چې تاسو ته د هغې د یو سپیسیفیک پروډکټ پته وي او یا تاسو ته د هغې د کیټګري پته وي. ځکه اکثر موږ نه برانډ دا تپوس کوي چې یاره تاسو زموږ په کوم یو پروډکټ کې انټرسټ یې نو چې یا خو تاسو ته د دې د یو سپیسیفیک پروډکټ د نیم پته وي که د پروډکټ تاسو ته پته نه وي چې د کیټګري خو تاسو ته بیا ضرور پته وي. او بله د ټول نه غټه غلط فهمي چې دا ډېر کسان داسې دي هغوی په دې وجه باندې برانډ سره کنټیکټ نه کوي هغوی برانډ ته کال نه کوي چې زموږ انګلیش کمزورې ده مطلب موږ ته انګلیش نه راځي. دا خبره صحیح ده. د چا چې انګلیش سټرونګ و هغه ته به ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي خو دا خبره غلط هم ده.
کله چې تاسو د یو سپلایر سره کانټیکټ کوئ هغه تاسو سره اضافي خبرې نه کوي. یو څو خبرې دي تاسو چې هر یو سپلایر سره کانټیکټ کوئ نو هغه به تاسو د دې باره کې تپوس کوي. اول به هغه ستاسو د فرست نیم او سیکنډ نیم د دې باره کې به تاسو تپوس کوي. ستاسو کمپنۍ باره کې به تاسو تپوس کوي. ستاسو بزنس باره کې به تپوس کوي چې مطلب ستاسو فزیکل بزنس دی که ستاسو آنلاین بزنس دی دې باره کې به تاسو تپوس کوي. ویب سایټ باره کې به تاسو تپوس کوي او ایمیل باره کې به تاسو تپوس کوي. چې هر یو سپلایر سره ته کانټیکټ وکړي نو هغه به تاسو دغه ریکوایرمنټس غواړي. دویمه غلط فهمي چې دا مطلب ما ډیر کسان داسې لیدلي یعنی اکثر کسان چې دي هغوی خپل نیم بدل کی یعنی خپل نیم مایک کی یا جان کی یا هولډر کی مطلب دا هغوی دا خیال وي چې مسلمانانو ته اپروول نه میلاویږي. دا خبره هم بالکل 100% غلطه ده. زه چې کله هم سپلایر سره کانټیکټ کوم نو زما چې کوم خپل نیم دی عبید الله نو په دې باندې زه برانډ سره کانټیکټ کوم. تاسو په یاد وساتئ د سپلایر د خبرو سره بالکل کار نشته چې ته مسلمان او که غیر مسلم د سپلایر چې کوم ریکوایرمنټس دي نو د هغوی د سره کار دی. د هغوی د سره کار نشته چې ته مسلم او که غیر مسلم د هغوی چې کوم ریکوایرمنټس دي او هغه تا فیل کول نو هغوی به تا سره بزنس ریلیشن سټیبل کوي. او که ته چېرته د ډونالډ ټرمپ د تره زوی خو د سپلایر چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه تا سره نه فیل کیږي نو سپلایر به تا سره کله هم مخکې لاړ نشي. چې کله هم تاسو سپلایر سره کانټیکټ وکړئ او سپلایر ته کال وکړئ نو دې کې د ورخطا کېدلو هیڅ خبره نشته. ښه مزیدار خپل نیم به ورته وایئ د کمپنۍ نوم به ورته وایئ په ښکلې طریقې سره به ورته ووایئ چې موږ ریسرچ وکړو او د ریسرچ نه بعد موږ ستاسو پروډکټ وکتل او موږ په دې کې انټرسټ یو. اوس موږ غواړو چې تاسو سره هولسیل اکاونټ اوپن کړو نو کاینډلی تاسو موږ ته ووایئ چې ستاسو کوم یو ریکوایرمنټس دي چې هغه موږ فیل کړو او تاسو سره موږ هولسیل اکاونټ اوپن کړو. بیا چې کله سپلایر خبرې کوي نو تاسو به مزیدار د هغې خبرو ته غوږ کیدئ. ابه تا نه څه تپوس کوي که چېرته فردر هغه تا سره مخکې ځي کله چې سپلایر انټرسټ وي مطلب هغه غواړي چې تا سره اکاونټ اوپن کړي نو هغه به ستا نه څه تپوس کوي. هغه به ستا نه فرست نیم سیکنډ نیم باره کې تپوس کوي. ستا نه کمپنۍ باره کې به ستا نه تپوس کوي. بزنس باره کې به ستا نه تپوس کوي چې ستا بزنس فزیکل دی او که آنلاین دی. چې کله یو سپلایر ستا نه دا تپوسونه شروع کی نو د دې دا مطلب دی چې دا تا سره اکاونټ اوپن کوي او چې کوم سپلایر نه اوپن کوي نو بیا تاسو ته سپا ووایي چې دې ټایم کې موږ انټرسټ نه یو چې تاسو سره اکاونټ اوپن کړو. نو زموږ دا کورس په دې ځای باندې ختم شو. امید ساتم چې تاسو به دې کورس نه ډیر زیات څه زده کړي وي. تاسو کوشش وکړئ چې دې ټریکس باندې تاسو پریکټیکلی کار وکړئ نو ان شاء الله ډیر زر به تاسو ته یو ښکلی ریزلټ میلاو شي. او بله خبره دا ده چې د دې بدل کې موږ تاسو نه هیڅ هم نه غواړو. تاسو کوشش کوئ چې تاسو یو ښکلی کمنټ پرېږدئ ویډیو لایک کوئ که چا چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې ستاسو په یو ښکلی کمنټ سره او په لایک سره موږ کې یو انرژي را پیدا کیږي او زموږ زړه بیا غواړي چې ستاسو دپاره دغه رنګې نور هم ښکلی کنټینټ تیار کړو. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.